کابل ښاریان پر ښاروالۍ نیوکه کوي چې د ښار نظم ساتلو کې پاتې راغلي. دوی د سړک پرسر لاس پلورونکي ملامتوي او وايي چې ښار کې د ګڼې ګوڼې لامل شوي او پرانیستې لارې تړلې دي. اسمت الله د کابل اوسیدونکی وایي چې له 2 ساعتونو راپدې خوا د کابل ښار په رابندۍ کې بند پاتې دی. هغه له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې د لاس پلورونکو غرفې د سړکونو له څنډو لرې کړي او ځانګړی ځای ورته جوړ کړي. می‌بینید که حادثات این رابندان بند است. اینجا سرک بسیار بیروار است. فروش‌ها بر ما بسیار مشکلات زیاد را ایجاد آورده. ما از دولت از ښاروالۍ خواهش می‌کنیم است تا فروش‌ها را برشان یک جای معین برشان تعیین کنه و یا را اینجا انتقال بده تا ما بتوانیم به راحتی در غیر امور کنیم. تقریبا میدانم 2 ساعت دیگه چې راغلم د مشکلات زیاده رابندیان زیات دي. دا مزاحمت د دستفروشانو کراچیګانو جوړ کړی ده. موږ نشو کولی رفت آمد وکړو. په ساعتونو باندې موږ دلته توقف کوو. دغه مشکل نه موږ د ښاروالۍ نه دغه خواهش لرو چې دې ته یو مناسبه ځای وټاکي، دا له دې ځای نه انتقال کړي. دغه خواهش ده له ښاروالۍ نه. تقریبا یک روز میشه که این رابندان از روزهای نمین که از پایین سرک برابر سرک سه خطور سوان نوای مرابان رابندان بند لازم دیگر شدادی خواهش دیگر داریم که این را اجرای برش تعیین کنه تا رابندان خلاص. لاس پلورونکي هم د خلکو نیوکې پر ځای بولي، خو وایي چې د مناسب ځای د نشتوالي او وزګارتیا له امله اړ شوي چې د سړکونو پر سر غرفې جوړې کړي. دوی له دولت نه غوښتنه کوي که مناسب ځای ورته جوړ شي هلته به کار وکړي. منګه خود دغه ځای کې چې د سړک ولاړ د خلک چې وایي چې تاسو دغه ځای کې د سړک درېږي دا خبره خو صحیح ده، دا منګه منو. خو د بیچارګۍ د ولګي نه د ولاړ یو دغه بچانس موږ دغه کورونه چې د پراته اوس زه د اوس دا 6,000 روپۍ کرایه ورکوم. زه به څه خورم؟ په وطن کې خو جنګ دی، په ملک کې خو حال دی. دغه دا اوس هم داسې وګوره چې په لغمان کې څه حال دی، په بغلان کې څه حالات دي. د خلک ټول دغه اطرافونه راغلي په دې ښار کې د سړکو پراته دي. د ولګي که ښاروالۍ وغواړي چې دلته موږ ته یو ځای جوړ کړي، یو غرفه یو د لارې نه چپ د سړک نه چپ ځای جوړ کړي، موږ حاضر آماده اوسو چې ودرېږو. موږ ته مجبوري په سړک باندې ولاړ اوسو. که ونه درېږو خو د ولګي مرو، خورو به څه کوو به څه. د بل ځای نه د ایران د پاکستان دغه خاورې بچان دي، دغه دې ځای اوسو چاره نشته کومې خواته لاړ شو. ما 5 سال میشه در این محل دستفروشی میکنیم و ما از ښاروالۍ میخواهیم که بر ما محل جای ما را همینجا تعیین بکنه، به خاطر اینکه ما فامیلدار هستیم. 13 تا فامیل تنها از خانه است، خانه هم کرایی است. ما مجبور هستیم در این محل منطقه سودا کنیم، دستفروشی کنیم. یعنی بقدر خواهش ما از ښاروالۍ کابل است. د کابل ښاروالي بیا د خلکو نیوکې پر ځای بولي، خو ډاډ ورکوي چې د کابل ښاروالي پر نوي پلان کار کوي چې له مخې به یې ټول لاس پلورونکي بایومتریک او د ښار په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای کړي او له دې لارې به د ښار نظم وساتي. نظم شهری جزئی از اقدامات جدی و برنامه‌ها و مسئولیت‌های ښاروالۍ کابل است که تلاش کردیم تا آخرین حد شهر را تنظیم کنیم و دستفروشان که باعث ایجاد ازدحام میشه و یکی از عوامل موجودیت ازدحام در سطح شهر هستند موزلشان حل شود. خوشبختانه تنظیم دستفروشان جاده ها در نواحی مختلف توسط تطبیق برنامه‌های متفاوت صورت گرفته، ولی در مرحله که ما خواستیم روی یک مکانیزم و ایجاد یک سیستم این دستفروش‌ها را تنظیم بکنیم. حالا در مرحله بایومتریک دستفروشان قرار داره. اینا تمامیشان بایومتریک میشن، برشان لایسنس داده میشه، به اساس اونمو مجوز و اجازه نامه‌ای که از ښاروالۍ کابل میگیرن. اینا در نواحی مختلف جایشان مشخص شده و به اساس لایحه تنظیم دستفروشان منظم میشن و به شغل خود در سطح شهر کابل ادامه میدن. په مرکز کابل کې شاوخوا 7 میلیونه وګړي ژوند کوي چې لسګونه زره لوی او واړه وسایط پکې ګرځي. خو د سړک پر سر د موټرو جوړ شوي تمځایونه او غرفې په دې ښار کې د بې نظمیو لامل شوي دي.